ټي ټي پي لخوا پر پاکستاني پوځیانو ډرون برید او د بلوچستان تازه ډله ییز برید. پاتې جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو ډرون بریدونه کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا په بن او لکي مروت ولسوالۍ کې د پوځ پر پوستو د بي پیلوټ الوتکو بریدونو کې لږ تر لږه 6 سرتیري ټپیان شوي دي. همداراز د جنوبي وزیرستان اړوندو سیمو کې هم یو ورته برید شوی چې په ترڅ کې 3 پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. راپورونه وايي دا بریدونه د کوواډ کوپټر ډرون الوتکو په واسطه ترسره شوي چې د پاکستاني پوځیانو پر امنیتي پوستو یې چاودیدونکي توکي غورځولي دي. د یادو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی او وايي 10 پاکستاني پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا بلوچ ازادۍ غوښتونکي پوځ د بلوچستان د کلات په کوهک سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر کاروان بریدونه کړي دي. دغه پوځ نن سهار تازه په خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستاني ځواکونو کاروان یې کلابند کړی او ورپسې د مرستې لپاره پر راغلو عسکرو هم بریدونه کړي دي. تر اوسه د پاکستان حکومت او بلوچو پوځ دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې تر دې مخکې دغه پوځ تېره ورځ د بلوچستان په مستون کې د پاکستاني عسکرو کاروان په رخه کړی و چې د یو قمندان په ګډون پکې 3 کسان هلاک شوي وو. بلوچانو ګواښ کړی چې د بلوچستان تر ازادۍ پورې به د دوی وسلواله مبارزه دوام ولري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.